د زمري 22مه هغه ورځ ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو هرات ولایت په بشپړه ډول فتح کړ. ستاسو پر آن باندې یاده ورځ د هرات میشتو لپاره څومره د ویاړ او یوه تاریخي ورځ ده؟ په لوی سر کې 24 د اسد نه تنها لپاره دی هرات ملت بلکې د ټول افغانستان خلکو لپاره او بلکې د ټول ملت لپاره یو داسې ورځ وه چې هغه د الله تعالی یو ستر نعمت او داسې نعمت له ډیرو سختیو وروسته افغانانو باندې الله پاک ولوراوه. په مجموع کې د هرات ولایت لپاره د نورو منطقو په څیر دا ډیره یعنی د خوشحالۍ ورځ په دې وه چې دا خلک په همدې ورځ آزاد شول، له جبر او نه خلاص شول، له ظلم نه خلاص شول. هغه بې انصافي، هغه بې عدالتي، هغه کوم فساد چې مالي او اخلاقي روانو له هغوی نه خلاص شول. هغه واکداران چې په تیر 20 کاله د جمهوریت کې او یا هم په دوره د جهاد کې ټول افغانانو ته مثبتې پایلې نه درلودې او دلته د ظلم او وحشت بنیادونه ایښي او د خلک یې تکلیف کړي، له هغوی نه الله پاک خلاص کړل او دا خلک مستقل آزاد شول، د هغوی سر او مال ټول په امن کې شول. تر دې لوی خبره فکر کوم نشته. متقي صاحب، د هغه د فتح د ورځې کیسه راته وکړئ. څه ډول یوه ورځ وه او د خلکو همکاري تاسو سره په کومه کچه باندې وه؟ طبیعي خبره ده، دا پاڅون ولسي و او کومه فتح چې راغله تاسې پوهېږئ هغه ټکنالوژي چې دوی راوړې وه، هغه د 50 ملکونو همکاري ورسره وه، هغه د دنیا موډرن ترین ټکنالوژي چې په افغانستان کې وه. دا که چېرته د ملت همکاري نه وي، د خلکو اخلاص نه وي، د جهاد برکت نه وي، د الله پاک نصرت نه وي، د خلکو ته شکست ورکول په عقل باندې ډیره مشکله وه. په مجموع کې کله چې هرات فتح کیږي، له ټولو ولسوالیو نه خلک ملي پاڅون کوي او مجاهدینو سره ملګري کیږي، په طرف د ولایت باندې راځي او په دم د حاله په دې حالت کې چې ګډوډي وه او دلته یو حالت جوړ شي، هیڅ دا نه معلومېدل چې دا مسؤل ده یا دا غیر مسؤل ده. طبیعي خبره ده، انسانان دي، هر قسم انسانان دلته موجود وو، یعنی د چور چپاول خطره وه، د امن منفعه ځایونو د چور خطره وه، همداراز کوم د بیت المال وسایل چې موجود وو، دفاتر موجود وو. د دې ټولو خدای نخواسته داسې یو مشکل شاید پیدا شوی چې هغه نه جبرانېدونکی وای. خو د دې ملت په همکاري باندې ټولو ادارو ته، ټولو ولسوالیو ته مجاهدینو ځان ورساو، د دې ملت په همکاري باندې او دا ملت خپله مجاهد و او ټولې منطقې کنټرول کړلې، د بیت المال ساتنه یې وکړه، د خلکو د سر و مال ساتنه یې وکړله. طبیعي خبره ده، خلک به خوشحاله وو ځکه هغوی ته ازادي پیدا شوې وه. دا یو داسې مثال لري لکه له 100 کلو زندان نه چې انسان راوباسي، هغه به په څه حالت کې، ځکه دلته خلکو خپل د هویت لپاره کار کړی، د خپل ازادي لپاره کار کړی. نو په هرات ولایت کې هم چنان دا خلک ټول خوشحاله وو، د خوشحالۍ جشنونه لمانځل، ورسره سم مجاهدین او نیم د ملت په دې باندې مصروف وو چې عمل منفعه ځایونه، دفترونه او هغه څه چې دولتي مراکز د هغوی ساتنه وکړي. چې ویلی شو د هرات په ولایت کې یو سپین انقلاب راغی، داسې انقلاب چې په دې کې هیڅ وینه تویه نه شوله او دا په تاریخ کې مثال نه لري او د ټولو خلکو په همکاري باندې یو نظام جوړ شو او حقوق حقداران ته ورسېد. بله، دا چې د یاد ورځې څخه نن 4 کاله پوره کیږي چې هرات ولایت فتح شو، اوس وضعیت څنګه دی؟ ولسونه د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه څومره راضي دي او بل لور ته بیا مسؤلین څومره پر وخت باندې د ولسونو ستونزو ته پر وخت باندې رسېدنه کوي؟ د هرات ولایت تاسو پوهېږئ یو غټ ولایت 15 میلیونه نفوس لري، له کابل نه وروسته غټ ښار ده. ویلی چې ټول واحدونه هغه که ولسوالۍ دي که ناحیې دي، دا ټول فعاله دي، مسؤلین موجود دي، خلکو ته خدمات عرضه کیږي. او ویلی چې په دې تېرو 4 کلو کې چې کوم انقلاب په هرات کې راغلی ده، دا تېر 50 کلن تاریخ په اصطلاح تاریخ نه لري. یعنې د هرات په ولایت کې چې کوم د آبادۍ او ترقي کارونه شروع شوي دي، په زرګونو متره سړکونه جوړ شو، بندونه جوړ شو، له بندې پاشدان نیولې تر سلما پورې، همداسې لوی سړکونه، لارې، طافي پروژه، د آهن پروژه، همداراز دلته
متاسفانه په هرات کې د ځینو ناخوالو هم موږ شاهدان یو، لکه زلزله په هرات کې. بله د دې ټولو مشکلات ته رسیدګي دا د یو منظم نظام علامه ده، او په داسې حالت کې ورته ورسېدل سي په دنیا کې موږ مثال نه لرو. یعنی په زرګونو خلک په زلزله کې شهیدان شول، په زرګونو کورونه وران شول، دې ټولو ته کورونه ورکړل شو، دې ټولو ته کورونه جوړ شو، دا خلک ځای پر ځای شول. تر ټولو وروستۍ پیښه یا په اصطلاح هغه مشکل چې هغه جوړ شوی هغه د مهاجرینو. تاسو فکر وکړئ یوازې د هرات ولایت په سرحد د اسلام کلا باندې تر 8.5 لکه پورې مهاجر په دې کم وخت کې راغلل. دا ټول ترتیبول، دا ټول منظم کول، دې ټولو ته خوراک رسول، دې ټول ته ترانسپورت ورکول، دا معمولی خبره نه وه. زه فکر نه کوم چې هغه نظامونه چې 50 کاله او 80 کاله د جوړېدو وتلي یا د 100 کاله وتلي هغه د په ډېره کم باندې نظام ته خدمت وکړي. په مجموع کې الحمدلله د امارت ټولې ادارې فعاله دي، او په هر اداره کې هغه خلک چې راځي د هغوی مشکل حل کیږي. او داسې هرات ولایت 4 کاله مخکې قریب 50 داسې فابریکې درلودې چې هغه هم نیمه فعاله وي، یعنی نه سوی کولی چې مالک او مزدور هلته ځان ورسوي د شر او فساد له وجې، هغه د ناقانونه مشرتابه له وجې. اوس هغه فابریکې 1280 فابریکې سوي دي چې دا ټول د صنعت په بخش کې فعاله دي. او موږ ویلی شو چې دغه فابریکې ټول د افغانستان مشکل که نشي حل کولی، د نیم افغانستان حل کولی شي. یعنې دا د موږ د ترقي هغه مشت نمونه خوروار مثالونه دي چې موږ ویلی شو. نو دغه د هرات په ولایت کې چې کوم تغییر او تبدیل راغلی ده، او د لارې پلونه بندونه او د برق په سلسله کې، د ګاز په سلسله کې، د قطعان په سلسله کې همداراز مشکل د زلزلې او د مهاجرینو او داراز د صنعت ته وده ورکول او خلکو ته کاریابي کول او هغه اړین ضرورتونه چې د ملت لري. په دې کې د ما فکر باندې کافي هغه کار شوی د په 4 کاله کې چې هغه په 13 کاله د جمهوریت کې نه شوی. بله، یوه بله مهمه برخه هم غواړم کتنه ورته وکړم، دا چې هرات یو تاریخي او فرهنګي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. که دا راته ووایستی چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په تیرو 4 کلونو کې په فرهنګي او کلتوري برخه کې څومره کار کړی دی؟ بلې هرات یو تاریخي او پښتاني ښار ده. له تاریخه دلته تقریبا تر 800 پورې موږ تاریخي ابدې لرو، همداراز تاریخي مقامات لرو. د غول جملې نه ارګ، قلعه اختیار الدین، همداراز مولانا جامع صاحب، مولانا رازي صاحب، مولانا واعظ کاشفي صاحب او ډیر نور تاریخي مقامات لرو چې په دې 4 کلونو کې الحمدلله په دې ټولو باندې کار شوی دی، جوړ شوي دي. اکثره تاریخي ځایونه په هغو باندې ډیر زیات په لکونو ډالر مصرف شوی دی، هغه جوړ شوي دي. همداراز دلته چې کوم ګردشګران یا سیاحان راځي د هغوی لپاره ترتیب جوړ شوی دی. موږ هر کال د زرګونو خارجیانو شاهدان یو چې دلته راځي او یعنی سیاحان راځي دلته ګرځي په هرات کې، هغوی ته خدمات عرضه شوي دي. همداراز په هرات ولایت کې یو مجهزه کتابخانه چې تقریبا 8,000 جلد کتاب لري، دا فعاله شوې ده. نګارستان او دارالفنون په مجموع کې د اطلاعات فرهنګ ریاست مربوط چې کوم هغه چارې وي چې هغه په تیرو 10 کلونو کې بیخي فلج وي. تاسو پوهیږئ د اطلاعات فرهنګ وزارت یا ریاست چې د ملت نمائندګي کوي او د ملت د فرهنګ نمائندګي کوي، تیر نظام بالکل تقریبا دغه اداره فلج کړې وه. د دې په خاطر چې دوی خپلو موخو ته ځان ورسوي، خپلو مرامونو ته ځان ورسوي، خو د اسلامي امارت په راتګ سره دا اداره فعاله شوې ده او په ټولو هغه امورو کې چې هغه د اطلاعات او فرهنګ مربوط دي په دې کې کار شوی ده. او نه تنها داسې ما تاسو ویل دلته خارجي سیاحان راځي، قریب کال تر 80 بیا تر 90,000 پورې دي داخلي سیاحان چې هغه له نورستان او پنجشیر او له نورو ولایتو راځي، له هرات نه لیدنه کوي، تاریخي مقامات ګوري. نو په دې اړخ کې موږ الحمدلله د ټولو لپاره منظم تشکیلات لرو او د دوی لپاره کار شوی ده. هغه تاریخي ځایونه چې رغولې غوښتل د هغوی رغونه هم دا اوس بالحاله شروع ده او لا هم نور کېږي چې د غول جملې نه یو څو مثالونه ما تاسو ته ویل چې دا جوړ شوي دي او نور هم دلته د سیاحانو یا ټوریستانو لپاره د یو منظم رستورانت جوړېدلو باندې کار روان ده. همداراز د هغوی لپاره هغه مقامات یا کوم یو راهنما کتاب په هغه باندې کار روان ده چې کوم سیاحان راځي هغه په ډېر اساني سره خپلو ځایو ته رسېدلو کې او هغه ځایونه هغه تاریخي مقامات په ډېر اساني سره وو. بله متقي صاحب، ستاسو پر آن باندې امریکا او متحدینو یې په افغانستان کې سیاسي ماتې خوړه او که نظامي؟
فکر کوم له اوله سره یعنی داسې نه و چې دوی په کامیابي راغلي وو. دوی خپله د خپل شکست لپاره افغانستان ته راغلل او په افغانستان کې که موږ وګورو هر اړخیزه ماته یې وخوړله، ځکه دوی دا درک نه و کړی چې دا هغه ولس ته چې انګرېز ته یې هم ماته ورکړې، دا هغه ولس ته چې روس ته یې هم ماته ورکړې، دا هغه ولس ته چې تل خپل استقلال ساتلی ده، د افغانستان غیور ولس یې نه و درک کړی. دا چې کله دوی راغلل طبیعي خبر ده به دوی دلته ځینې موخو ته هم رسېدلي، خو داسې دا ملت له ځوانه تر زاړه او له ښځې تر نره ټول قرباني ته راووتل. په دې اړخ کې د موږ لکونو خلک قربان شول، په لکونو مو معیوب شول، همداراز په لکونو کورونه مو وران شول. یعنی کلک عزم، کلکه اراده د افغانانو دا خپله د دې ښکارندویي کوي چې دا دښمن ته یې هر اړخیزه ماته ورکړله او دغه نتیجه وه چې 40 د اسد منځته راغی او افغانستان حور او آزاد شو. د یو امیر تر امر لاندې له شرقه تر غربه تر یو امر لاندې ټول متحد شو او اوس الحمدلله افغانان د ورونو په شان او یو مثالي زندگی کوي چې د دې مثال موږ په ټول افغانستان کې نه وینو. او هر ولایت کې چې هر ځای هر څوک دي هغه د یو بل په درد او غم کې ځان رسوي او خپل د امن شپې تېروي او د ملت لپاره کار کوي. نو یعنی دغه څه چې موږ وینو دا اوس بالمشاهده وینو دا خپله د دې ښکارندویي کوي چې دښمن له هر اړخه ماته خوړلې ده. البته یو شی چې ډېر مهم ده او زه د خپل د اطلاعات فرهنګ ریاست له طرفه د همدې ستاسې له طریقه د ولسونو ته وایم، هغه اوس هم رسنایي یرغل ده چې په افغانستان کې دوام لري. د ما خواهش له ټولو ملتونو دا ده چې دغه کوم خواله رسنیو کې چې دښمن کوم تبلیغات کوي په دې باندې باور ونه کړي او له دې سره مقابله وکړي او له دې سره داسې ځان پوه کړي چې هغه کوم دښمن چې کوم دلته کار کوي هغه کوم نقطو باندې هغوی ته متوجه اوسي، تر څو بیرته د موږ ملتونه یو په بل باندې بې باور نه کړي او د موږ د ملت خلاف هغه تبلیغات ونه کړي چې موږ د ملت لپاره د بدبختۍ سبب وي. باید ټول افغانان دې ته متوجه وي او دغه یرغل اوس هم دوام لري. خو لله الحمد د افغانستان ټولې ادارې بالخصوص د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې بخش کې کار کوي او ډېر زر ده چې په دې سنګر کې به هم دوی له سخت شکست سره مخامخ شي. متقي صاحب څه کول پکار دي دا چې تیرې تجربې بیا تکرار نشي، هغه ازادي چې د وینو او د مجاهدینو د قربانیو په بدل کې ترلاسه شوې له لاسه ورنه کړو؟ د ما په فکر کوم ترتیب چې په دې 4 کاله د امارت کې روان ده، که په همدې باندې موږ عمل وکړو ډېر څه کېدلی شي. او دغه د کوم موږ تاسې د مشرانو او د اسلامي امارت د اکابرینو همداراز ټولې ادارې که د دې اصولو باندې لاړ شو نور فکر کوم مشکل نه لرو. البته د افغانانو اتحاد او اتفاق بیا هم ضرور ده او په ګډه سره کار کول ضرور دي. دا ملت انشاءالله نور راپورته کیږي او که همدغسې روان یې ډېر زر ده چې موږ انشاءالله د دنیا په هغه پیشرفته ممالکو کې راسو او په کوم عزم او اراده چې اوس کار روان ده یا کار ته کار ویل شوي دي یا امارت په کوم عزم باندې کوم وعده کړې ده هغه پوره شوې ده د ټول هېواد په سطحه چې کوم ترقیاتي او هغه کارونه چې د ملت لپاره اړین دي که دا وګورو انشاءالله دغه د موږ لپاره کفایت کوي. خو داسې هم نه ده چې موږ په دې باندې په اصلاح کاملا اکتفا وکړو، د دې ملت لپاره کار وکړو او ټول افغانان په یو چاچوب کې او په یو ټیبل باندې د ملت لپاره کار وکړي تر څو موږ زر هغه موخو ته ورسېږو چې کوم اصل هدف دی چې د افغانستان ازادي، اعلای کلمت الله او د دې وطن جوړونه. بله متقي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې پوښتم، هیله ده په لنډو ټکو کې ځواب راکړی. د زمري 24مې د لمانځغونډې یا هم د لمانځلو په موخه باندې کوم تدابیر نیول شوي دي په لنډو ټکو کې؟ اول خو باید وایم د خپلواکي د الله تعالی یو ستر نعمت دی چې په تیرو پیړیو کې هم له سختو امتحاناتو وروسته الله تعالی د مسلمانانو ته ورکړی ده. راځئ چې د دې نعمت شکر د الله تعالی او د رسول او د اولي الامر په اطاعت او شکر باندې ادا کړو او د هغوی هغه عملونه وکړو چې هغه د شکر سبب ګرځي. 4 کاله وړاندې چې 24 د اسد د خپلواکۍ ویاړلې ورځ راغله، د دې لپاره په هرات ولایت کې هم د جشن لپاره مختلف ترتیبونه نیول شوي دي. په افغانستان کې په هرات کې هغه بنرونه، هغه
کوم سری چوک جوړېدنګ او د خلکو تجمع او غټې غونډې یعنی دلته موږ غواړو په هرات ولایت کې تقریبا د هرات ولایت د خلکو د ملت په غوښتنه باندې یو داسې غونډه ولرو چې په هغه کې پر زرګونو خلک موجود وي. نو یعنی هغه ټول ترتیبونه چې د یو جشن لپاره کیږي هغه دلته سوي دي او الحمدلله اطلاعات فرهنګ ریاست فعال ده. همدا اوس همکاران مصروف دي تر څو د ښار په ګوټ ګوټ کې د جشن لپاره او د ولسونو د خوشحالۍ لپاره ترتیبونه برابر کړي او هغه راسي خپل جشن ولمانځي. متقي صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان، سلامت اوسئ.